د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت تازه او څو خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشیر کې د مقاومتیانو د ماتولو ادعا وشوه. د پنجشیر لپاره د طالبانو د امنیت امیر حمید خراساني په یوه ویډیو پیغام کې وایي چې د تش په نوم مقاومت ځواکونو پر ضد د پراخو عملیاتو وروسته یو شمېر باغیان ووژل شول او یو شمېر نور وتښتېدل. خراسان وایي د امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې منافقین د دوی له ځواکونو څخه به هیڅکله پټ پاتې نشي او هره سیمه کې به یې وځپي. د طالبانو مشر وایي د خلکو لخوا جوړ شوي قوانین د تطبیق وړ نه دي. طالبان وایي مشر یې ورته امر کړی چې ټولې پریکړې د شریعت له مخې کوي او په وینا یې هغه قوانین چې د خلکو لخوا جوړ شوي وي د تطبیق وړ نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبرپاڼه کې ویلي چې مشر یې هیبت الله اخندزاده دا څرګندونې په کندهار کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کې کړي دي. په خبرپاڼه کې د طالبانو د مشر له خولې همداراز ویل شوي چې په واکمنۍ کې د خلکو په غوښتنه او د هغوی له مزاج سره سمې پریکړې نه کیږي او په وینا یې طالبان د خپل مشرتابه پر هغو پریکړو اعتراض نه کوي چې له شریعت سره برابرې وي. طالبانو د خپل مشر په نامه دا څرګندونې داسې مهال خپرې کړې چې تیر کال یې د واک د لاندې کولو په لومړیو ورځو کې ویلي و چې په خپل چارسنبالي حکومت کې په لنډمهالې توګه د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون له یو لړ بدلونونو سره پلي کوي. په وینا پاڼه کې راغلي چې د دغې ډلې مشر والیانو ته په وینا کې ویلي دي چې دوی بشپړ شریعت غواړي او هغه قوانین چې د خلکو لخوا جوړ شوي وي د تطبیق وړ نه دي. هغه دا هم ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد تبلیغات او جمهوریت ته دعوت شوي دي. ویلي دي چې بشپړ شریعت غواړي او ټول مسؤلین یې باید پر شریعت برابر وي. د عمران خان د ګوند مخکښه غړی د عوامي ګوند مشر ایمل ولی خان ته ګواښ کړی که چیرته راتلونکي کې د عمران خان پر ضد بېځایه خبرې وکړي نو د دوی د چټک او جدي غبرګون سره به مخ شي. ټرمپ وایي موږ هغه ملت یو چې افغانستان کې تسلیم شو. ټرمپ ویلي امریکا په افغانستان کې تسلیم شوه. ټرمپ چې له واکه تر لرې کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره واشنګټن ته راغلی و د خپلو ملاتړو په یوه ستره غونډه کې وویل که دی په واک کې وی او سر اعلی قمندان وی هغه څه به په افغانستان او اوکراین کې نه وی پیښ شوي چې د بایډن حکومت ترسره کړل. د په وینا امریکا اوس هغه ملت دی چې په افغانستان کې تسلیم شوی ده. ټرمپ وایي امریکا په افغانستان کې سلګونه وژل شوي سرتیري د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات او سلګونه امریکایي وګړي تر شا پرېښودل او امریکایان هغه ملت دی چې په افغانستان کې تسلیم شوي دي. ټرمپ وویل که نوموړی د بایډن پر ځای د امریکا ولسمشر وی نو د افغانستان وضعیت به داسې نه وی لکه نن چې دی. هغه همداراز وویل امریکا په اوکراین کې تسلیم شو او اجازه یې ورکړه چې زرګونه کسان ووژل شي او د اوکراین خاوره د روسي ځواکونو له لوري ونیول شي. هغه د بایډن پر پالیسیو پراخې نیوکې وکړې او ادعا یې وکړه چې په لومړیو دورو ټاکنو کې بریالی و. د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې د هلمند سیند په اوبو کې له خپله حقه تیر نشي. د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان وایي دی به ډیر ژر افغانستان ته رسمي سفر وکړي چې د هلمند له سیند څخه د خپل هیواد د اوبو حق یا حقابه پر موضوع د طالبانو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه ایراني چارواکي ویلي دا چې طالبان په دې اوبو کې د ایران حق مني یو مثبت ګام دی خو د ایران لپاره بسنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر ویلي هیواد به یې د هلمند د اوبو له حقه تیر نشي. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو ویش څخه له ستونزو سره مخ شوی چې دغه دوه ګاونډي هیوادونه له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. په وروستیو کلونو کې ایراني چارواکو په تکراري ډول او په زغرده ویلي چې د هلمند له سیند څخه خپل ټاکلی حق نه ترلاسه کوي هغه څه چې په کابل کې چارواکي نه مني. دا ځل د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي ډیر ژر به د افغانستان پلازمینې کابل ته له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره سفر وکړي. په ایراني رسنیو کې د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر له خولې ویل شوي چې د خپلو خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به له طالبانو سره جدي خبرې وکړي. د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلاوونو د راوتلو اټکل کړی. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون سهشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، غزني، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې وخت کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې له سیلاب ځپلو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. نوموړي وویل مرستې شوي خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. هر ټپي ته بیا 10,000 افغانۍ ورکول شوي. پښتونخوا کې د ناامنیو دوام. پېښور کې د وسلوالو په برید کې 2 پولیس وژل شوي یو افسر ژوبل شوی دی. پېښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په پولیسو شوی یو خونړی برید کې 2 پولیس عسکر وژل شوي او د پولیسو یو افسر ژوبل شوی دی. دغه برید پرون د متنو تاڼۍ په حدودو کې د پاسینۍ نواب کوټ څوکۍ په پولیسو هغه مهال شوی دی چې هغوی سیمه کې د ګزمې په حال کې وه. د پېښور د پولیسو مرکز په خپل یو بیان کې ویلي په دغه محل نامعلومو وسلوالو په پولیسو ناتاره ډزې کړي دي چې پکې د شیر اکبر او جان علي په نومونو 2 پولیس عسکر ژوبل شوي او د پولیس څوکۍ مشر نوتهیه خان ژوبل شوی دی. ژوبل پولیس افسر د علاج لپاره په سمدستي توګه روغتون ته رسول شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د پیښې سره سم د پولیسو لوړپوړي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او سرچینې وایي چې په متنو او شاوخوا سیمو کې په لویه کچه د لټونې عملیات پیل کړي دي. طالبانو په تاشکند کې له امریکایي پلاوي سره د کنګل شوو پیسو په هکله خبرې اترې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دغې ډلې پلاوي د تاشکند ناستې په څنډه کې له امریکایي پلاوي سره لیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا پنجشنبه د زمري پر 6مه یو ټویټ کې ویلي و چې د دواړو لورو د پلاوو ترمنځ د لیدنې چورلیز د امریکا له خوا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو ازادول و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو سرپرستانو هم ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې امریکایي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د نړیوال بانک په مدیریت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د اماني صندوق پر رامنځته کېدو خبرې اترې روانې دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله شئ. د خدای په امان.